محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله العلي العظيم. نداخل المنافقان أغد الدين نخشي علامې چې منافق په پیژندل کېږي دغه را روانې وي. الله عز وجل بیانولې. نو مخکې درجې چې د دې ترجمه وکړو د آیات کریمه د دې دپاره شان نزول دی. شان نزول هغه پیښه چې آیات وار د واره ربط ورسره نیولې. د ځینو مسلمانانو په دماغ کې داسې ده چې آیات کریمه شان نزول پیدا کړي د یوې پیښې سره ربط پیدا کړي چې باره په موږ کار نه لري، دا خاص د خلکو دپاره دی. هغسې نه دی. شان نزول هغه واقعه ده چې آیات وار د واره نازل سي، نور نو بیا حکم عام دی که دغسې واقعي ارزی راتلې دغه آیات پکې تطبیق کېږي. د قیامته پورې داسې خو نه دي چې هغه رقم کې خو مفتسي ګرده وسایي قرآن شریف ګرده د نبي علیه السلام په وخت کې پر قصو باندې نازل شوی دی چې دا پیښه و دا پیښه موږ بالا چټي اوس موږ ته هېڅ اعلان نه غواړي. هغسې نه دی. نو داسې یو قصه چې وار د واره دا ورسره ربط لري هغه دا وه چې په مدینه شریفه کې خو چې اسلامي حکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړي، مسلمانانو قوت پیدا کړي، نو خو د دغه وخت نفاق شروع شو. نو په دغو منافقینو کې چې عبدالله ابن ابی دا د ټولو غټ منافق و مړي رئیس المنافقین ورته ویل کېدل. دا د مدینې چې کوم انصارو د انصارو خو دغه اوس خزرج دغه دوی غټ غټ قومونه په دې قومو کې جلا جلا پښې وې، خو اکثرو ایمان راوړي، یو څه چې نه راوړي هغه نو پټ پټ کده مشره پټ دی مشورې به دور کولې. دغه په د یهودو کې چې د بنو نضر بنو قریظه ورته ویل کېږي، په دغه کې بیا هم ځینې کسان داسې ظاهر ایمان ښکاره کوي، په باطن کې منافقان وو. دغه د انصارو منافقان او هغه د یهودو منافقان دی بیا پټ لاس سره ورکړي. ګورده به د پیغمبر علیه السلام په خلاف پټ پټ توطیې جوړولې، د مکې د مشرکانو سره بیا رابطې نیولې چې انشاءالله په لاس یې درکوو ته ودرېږي. نو په دا نفاق کې چې دی د دې دا وه چې وخت را روان دی عبدالله ابن ابی د ده سره خپل ملګري ورسره دي. د اخوا څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب مبارکان را روان. په دغه اصحابو کې حضرت ابوبکر صاحب پکښې دي، حضرت عمر صاحب پکښې کې دي، حضرت علی کرم الله وجهه پکښې کې دي، څه نور صحابه دي. خو دا درې د غټ د نبي علیه الصلاة وسلام یاران چې ویې لیدل. نو پر منافقانو خو د نبي علیه السلام مجلس د هغه رقم د اصحابو مجلس یې هم پر غمېدی، د عجیج یې هم پر غمېدی، فقط چې به ډېر مجبوره نه ورتلی لنه یو وخت بیا ځان ښکاره کړي چې معنا زه مؤمن یم. داسې برای ابیعقلان بیا راغله. اوس د دې ابیعقلانو څخه د ابیعقلانو نوم یې لا پکښېښاوه، لکه هغه مخکې مو ویل چې موږ د ابیعقلانو په رقم ایمان راوړو. دلته بیا هغه د ابیعقلان بیا را روان. اوس به بیا د دې ورسره درېږو. دا رئیس یې ورته وایي عبدالله ابن ابی منافق به راوایي زه بیا چم در وښیم د دې خلکو سره یې ګزاره کړي دا چې د لېرې لا د خپلو ملګرو ته ګډ وي هغه یې نه اوري. تاسې ګورئ چې زه څنګه وضعیت اوس ورسره کوم. دغه وضعیت نو څه زور غواړي ورسره کوئ یاست اګر دومره. نو اول د واره چې دا ښه را نږدې سو د عبدالله ابن ابی منافق دا د دې ځای خدای خو مو راوله. دا ورته ویې خندله، لاسونه ورته ونیول. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې در لاس ټینګ خدای دې راوله، ته خو نو صدیق یې، په ګرد اسلام کې د صدیق لقب یو دا موت نه وړه کېږي، دا دې خواري پر ځان وړي دي.
او ته چې ته خو سید د بني تمیم وایي. بني تمیم په عربو کې قبیله وه د مکې شریفې، نو هغه لکه سړی چې د قوم سردار اخته خپل ځان ته سردار دی، په دې علاقه کې هم داسې ته خو سردار د بني تمیم وایي، نو د قوم سرداري جلا بله رتبه ده. ته خو شیخ الاسلام یې، ته خو سپېږیری شو په اسلام کې، ورسره اسلام خو تا د وخته سوار د واره تا قبول کړی دي. ته خو د رسول علیه السلام هغه دوهم یې چې په غار کې بل هېچا ځان نشو ورته دکې کولی، تا ورته ټینګېدې د ملګرۍ ته. پیغمبر چې د مشرکانو څخه ولاړې پناه یې واخیسته په هغه غار کې، هلته یو ابوبکر صاحب ورسره و. ته خو هغه سړی چې د نبي علیه السلام سره چې په هغه غار کې ملګري وکړه، چا دې ملګري ته ځان تکیه کولی شو؟ یو ته خو چې یې ځان مالي په اسلام کې تباه و برباد. دا صفتونه یې د ده وکړه. اوس نو د بل حضرت عمر صاحب یې لاس پسې واچوه، خدای خو دې ولتان راوړي. ته خو چې ته ګوره، ته خو بیا د بني عدي سید، بني عدي بیا د حضرت عمر صاحب قبیله وه، ته خو د هغو سردار چې د اسلام دین نه یې خو ته سردار، مګر بیا خو الحمدلله تا ته د فاروق لقب په اسلام کې درکول شو. حضرت عمر صاحب د فاروق لقب درلودی چې حق و باطل به سره خلطېدی. حضرت عمر صاحب داسې قاچا فیصله کول، حق اخواته باطل دی اخواته. دا قبول، دا خو جنموت نه دی وړی. ولته خو قوي ستا په خاطر خو اذان نبی علیه الصلاة والسلام په ښکاره باندې اعلان کړ، د مخه کله کېدی اذان په ښکاره. ولته خو چې تا ځان مال ګرد د الله په دین کې قربان کړي. دا خو شامنیه چې جسم د نور اصحاب متحیر دي، دا د القاب ته اری وته وای پر لمبر باندې ورته پیدا کړي لکه شاعر. درېمه حضرت عاجز صاحب پورام را کول، مرحبا مرحبا خدای خو دې را. ته خو د رسول علیه السلام د اکا زوی ستا خو اډو پوست دا ګرد د نبی علیه السلام سره شریک دی، ویني شراکت ورسره لري. وزوم خیال امي ول نبی علیه السلام مبارک لور درته ناست، او ته د بني هاشم سردار. بني هاشم پیغمبر علیه السلام هم دی، ول چپل رسول الله د مبارک ما سره نو خو بیا په ګرد بني هاشم کې سردار ته زمر درته سلام دی. دا خبرې وجهته شو. حضرت علی کرم الله وجهه چې برانه پس ورته تنګ برای عبد الله خدای عبد الله ونمه برای عبد الله د الله سبب دغه نه پاک دغه نه غوړ مجلس ضرورت دي د چې کوي. او منافقین څونه بد خلک ته د منافقانو چمبولي کوي، هغه در خلو ورته وته بار خودی خو پیژندې، خود چې بونه خودی خو اظهار نکاو د بر ما کو ابو الحسن سړی نو دغه رقم کین په ولا مې قسم چې زما ایمان دغه ایمان دی لکه ستاو د ابو بکر صدیق صاحب د حضرت عمر. نو په ایمان چې نو سات سبق د حضور پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان دغه تصدیق مې دی پر نبی علیه السلام لکه تاسو چې پر نبی علیه السلام لري. نو ته ماته دغه خبره کوي، خو زم یو څوک منو زه کوم د کوم یو سړی منو دا رقم ډېر خبر سړی چاته کوي، معنا به عزت جزما او خبره سره جلاس. نو رسول علیه الصلاۃ والسلام ته چرال اصحاب کرام بره نبی علیه السلام ته دازو مړي دلته په مخ رالی پر دغه رقم خوږی غوړي خبري ځای ورته وکړي. دا اوس د ایمان قسم مې واخلې زه مؤمن اول ته موږ وای دا منافق. الله عز وجل د آیات کریمه نازل کی چې په دې مخه تاوزه چې ارڅه شش غټ غټ لقبونه درکې چې ته پلانې یا ته پلانې یا ته پلانې په ځړی کې نه دی په خطا نه وځي کدا اس په قصاوس کوی دی یاس چې نه دی دا و چې هغه قسمونه واخصله موږ منافق ګور خو نه دغه رقم شنو معنی یاد کړ په پای کې قسم واخصي. الله خبردار کی چې په منافق په دغه شو غوړه مالی خبر په خطا وځي نه داس وای الله و اذا هغه وخت لقو چې دی ملاقات د منافقات الذين د هغه کسانو سره امنو چې غو ایمان په صدقت راوړ واقعي مؤمنان لکه دغه د پیغمبر اصحاب قالو دی وای آمنا مج ایمان راوړی دی زم مؤمنیم. و اذا خلو هغه وخت دی یوازې سي خلوت چې دی یوازې توپ ته ما د پلاني سره خلوت معنا یوازې ورسره سونچ څوک نو. و اذا خلو چې دی یوازې او تنهاسي و چات الا شیاطینهم واخپل شیطانان د شیطانانو څخه دوه ترجمه دي. شیطان اصلي چې دی و هر ضررناک چاته ویل کیږي چې ضرر سړی ترسي کده پیرانانو د قسمت څخه شیاطین الجن ورتوي کده انسانانو د قسمت څخه تاوان رساو په پټه کې دغه تم شیطان کې مغرو دا شیاطین الانس. الله پاک په قران کریم کې بیان کړی چې په انسانانو کې شیطانان شته چې مسلمانانو ته تاوان رسي، په پیرانانو کې امسته. نو شیاطین الانس و شیاطین الجن دلته مراد هغه شیاطین الجن نه مراد چې پیرانانو ته ورسي، دلته هغه د دې انسان مراد. انسان دوه قسم سول د دې یو هغه رئیس دی چې هغه علني کافرانه څنګه بیرغ ذکر دی وځه کافر دی د اسلام چې مونږ اگر سره نه کوي نو دی چې غو ته ورل هغه د اسمان مدي لکه رئیس نو هغه ورزه دغه نه قدر رښتلی سره چې کومه معتقد برملا ده هم چې کافر نو پر جبل حلال وړه دا بل خدای خپل کفر زموږ نو ښکار کوي تامع او بیرندو کوي نو دای باغته د شنو کې بیا د خلکو پر چم پایا ورته خام او سترګې ورته مړاوه ولې د خپل کفر نو ښکار کوي. نو هغه غټ مشر چې دی اعلی په شیطان تعبیر کوي
چې هغه خو دې پر دې کفر ټینګوله چې معنا زه څنګه ولاړ یم ته هم دغسې ودرېږه. یا د شیاطینو څخه دغه منافقانو کې چې دي هغه مشران مراد دي چې دوی دا مشران به سره یو ځای شوه. کېدای شي ما په خبره پوهېدلي یاست. قالو دوی څه وایي؟ انا معکم، انا بېشکه موږ معکم، موږ ستاسې سره موږ خو اصلي ستاسې انډیوالان. انما نه ده بلکې داسې ده نحنو موږ مستهزئون، موږ استهزاء کوونکي ډېرې مو په اجل دا اوس چې ورسره ولاړو رغبت چې مو سره کوه چې دا نومان مو پرېښوله چې تا ته خو الله د صدیق لقب در نصیب کړی دی، صداقت خو په موت نه ترلاسه کېږي. دا بل چې خدای د فاروق لقب در نصیب کړی دی نو فاروقیت خو چې دی نه کې تا نه دي ګټلی. دا شیان چې دي دا استهزاء کوله مازې مې ډېرې په وجه دی په ځان نه پوهېدی. کېدای شي خبرې ته تاسې متوجه یاست. مفسرین وایي تاسې دا خبرې ته ګورئ. دوی چې د مؤمنانو سره ملاقات وقالو دوی آمنا فقط ایمان، الته خو پر ایمان د شوق نه راتلی. ما ایمان راوړی دغه ایمان دی لکه داسته سیغه مګر اكو پر چې د زړه غوښتل دغه څنګه په ټینګار کول شیطانانو ته وای. قالو دی ویل ان دغه ان چې دی یو هغه د ان نوم دی چې مشدد، بل هغه نادي د متکلم د پاره سره مدغم سوي دی بارے د تخفیف لپاره یو حذف کړي. ان بشک مش ان په تحقیق سره بشک خبره ټینګار کوي کې نو مش بشک ست سره معنا کو پر مدغه سره شک وته کافرانو خو یو پس یې څنګه وای ان ما بیا د حسر د پاره نه ده بلکې دارنګ ده و نحنو مستهزئون مش په دې رخشاند او استغفر ما دغه شکر نه سي چې دم لک ایمان راوړي یا د ایمان از ما کې سره ډیر سره یې چیرې راوړم. وای ګوره دا ځای الله څنګه په ټینګار وی پلای د ان خبره پکې راوړ بیا د ان ما دا راوړ بل نحنو مستهزئون جمله اسمیه ده په جمله اسمیه کې د فعلیه تاکید ډیری چې ثبات پروت چې موږ پر دغه استهزاء صاحب کې در مرګ په دې رخصندونه وو درې قسمه تاکید دل ترالی دا ولي وای خو د دې زړه وجه کفر تخلاص هغه ایمان چې زړه بند الته فقط موږ ایمان راو بس لکه داسې الله پاک وای دغه منافق د ایمان په پای کې ډیر ټینګ نه دي فقط ما زغه گزاره کدر پکې پر کفر ریشه دغه ټینګ دي پاږي کې نو دغه رقم ان دي معکم دي انما دي بیا نحنو دي دا تاکیدات چې هغه د عربي د ګرامر تقاضا دغه پکې کې جنو وس دا خود دې خبره نقل کړه. الله عز وجل په مؤمنانو باندې چې دي څوک استهزاء کوي په ناراضه کیږي الله او مؤمن ته نو ته بس پرېږده ما الله يستهزئ بهم الله عز وجل يستهزئ رخشان استهزاء کوي بهم په دې سره الله بس استهزاء زته چې استای استهزاء ته ضرورت نشته چې پکې بس استهزاء پکوم ام پر دې دنیا ام پر هغه دنیا ويمد او الله پاک تمجید ورکړي وخت ورغړي هم ودیته په طغیانهم په دغه سرکشي کې د فکر دادی چې کزه پر اکه نو خاله هم زکه چې خلی وي الله عزوجل وخت کو په دغه سرکشي کې وخت کو د یمدود ورکه ترجمه ده د مد د کشول معنی هم سول و یمد الله د دې ژوند ورکشي ورغړي په طغیانهم په دغه سرکشي کې د یمدو معنی امداد کومک هم دی و یمدو کومک کوي هم د دې په طغیان په دغه سرکشي کې په دغه کوپر کې دی مګر د الله د نعمتو دی پر شرک الله پاک ورکوي امداد کوم مرشو ملي دی وته یعمهون په داس حال کې دی سرګردان منافق په سرګردانی خو اخته دی هغه مش ټینشن بل په خپل ځل کې دی دغه نه ټینشن لري خورکې لکه پر اور چکه بابا ګرد مرد په عذاب دار کوي وز دا مؤمن چې دی خو ژوند یو لاس قرار وسادي وز دغه تغییر دی دا یو لاس زندگی تکوه خو اخر دغه غیر د خلک دا دغه شی دی د نن نور کیسه نه لري دا او منافق خدای ډیر شی نور لري هغه پټي نو سرګردانی عام دا سرګردانی او حیرانتیا ته ویل کیږي چې بار په خپل ژوند نه پیږي لارز نه ورکی نو که خبرې ته متوجه الله پاک یستهزئ استهزاء ورخشند وی بهم په دې الا په دې رخشند وی هغه د مؤمنانو چې درخشند په واهج ولما ز په دې استهزاء کوم علاوه دغه بدله دغه د ز استهزاء در سره کو مؤمن خو ته پرېږدي چې تاسو به کسات اخلي ويمدهم امداد کوي د دې یا ويمدهم عمر ورغدي هم دې لري په طغیان په سرکشي کې د دې د دې په دغه خپل سرکشي او گمراهي کې الاده ته ډیر عمر وکي الله د امداد کې يعمهون او په داس حال کې دې سرګردان او حیران په خپل ژوندۍ کې خوان نسبت اخستل والسؤال دا واردیش الله يستهزئ بهم باستهزاء نسبت الله تعالی وکوي استهزاء ورخشن چې دي دا اکثر د جاهل سړي کار سړی نه پوي موسی علیه السلام چې خپل قوم ته ویل چې ولته سغوا الله لکه عبارت د غوا په ټوټه د مړی وو هر ژوندۍ بس بار دې ولته استهزاء ورخشن تالی دې د غوا په ټوټه مړی ژوندۍ کیږي موسی علیه السلام غلا وی دی ول تر رخصان وای موسی علیه السلام څنګه ته بارل ز جاهل چې رخصان و خدا غزا ام معلومه چې رخصان وهل د جاهل سړي کار
تاسو ګوري په دا نور دنیا کې په دغه لباس کې اوس ولاړ څه چې دغه ستاژره د لنګوټه ده په دغه کې ته ولاړ څه دغه دوی چې تعلیم یافته ملکونه بولي اگر چې کفار دي په ټول ښار کې تا ته سړی نه درېږي دا ته څه رقم لباس کې دی نه در باندې ښه خو هغه خلک بعلم یې کړي دي چې بابا دا چې خپل کورتو بیا رقم چکي هغه څه کوي چې کوم ناجده ټولنه د تیغې تور لره ورسه چې هر شی نو بناري چکچکي بي ګلی و ډکې اقوام به درپسې دي خانه صدته نو دا استهزاء د جهل نتیجه ده الله عز وجل څنګه وایي چې استهزاء وکړو دا نه پوسړي کار الله پاکي د دې مطلب دا دی پرونم دا جواب کیږي سوالو هغه دا دی چې د یو شی جواب چې هغه شی ارسنو مېدی پر دا جواب هم هغه نو مشور کیږي لکه څنګه شو واضح مثال ما درته ما ولکه یو سړی چې تا په لغته ووي ته دې په لغته نه وای قرار را ولار سي پټ الته یو تاوان ورسه نو په لغته خو دې نه دی وای تا بل تاوان ورسه د سره یو بچا ته شیطانت کې په لاس ولر واکې زده غصبت سړی حکومت بارے به خلکو ته ما هم داسې لغته درکش کې ولاکه په ژوند کاتسه خلکو ته سالغته موږ ولاکې کله تعلقات وروغ ورزول خو تا هغه د لغتي جواب په بل شي ورکې مګر خو هغه شی مسلغته بدل کیږي کنه بدل کیږي یا دی یو چکای څوک ووي ته بل وخت وده ته دغه ستاوان ورسې چې د لپاره خو عظیم تاوان دي مګر لاس نه دی وروړي مګر په مجلس کې څنګه ما هم دایس چکادر کاش کې ولاکه بیا سترګې دروړي په چکا دې نه دی وری مګر ته پر د خپل کار چکاولي نو موږ خدا دا چکه جواب دی دلته د دې عمل خو واقعي استهزاء او مؤمنه کول الله چې دې استهزاء جواب ورکړي نو پر د خپل پیلم د چانم کې شاو دي استهزاء کې چې زم رخشان په رخشان د وقت یو رخشان چې دی هغه د دې دنیا کې هغه د دې چې الله عز وجل وې د لپاره استهزاء ده چې ظاهر دي څنګه خوشاله دي چې رسول الله علیه السلام ژغرته کوي نه مؤمنان راته کوي نه ما وجني نه می عیال را وجني چې غنیمت راسي اسلام راته کوي نو په خدای چې په آخرت کې مين قبول کې په داغه نه پاک ویول چې قبول کې مګر دا د لپاره د وکړه علاوه چې د مازی سترګې پټ شوی د سره هغه معاملات کوم لکه د بجیل سره چکیږي تر هغه بلا بتري ان المنافقين لفي الدرك الاسفل من النار قران دغه سوی چې منافق به د اور په هغه لاندې درجه کې تر بجیل به بتري تر بل به بتري نو استهزاء خو دغه سوره چې ظاهر د تمه پیدا سول چې دلته ګوره دی ژغ لا نه راته کی نورم ان شاء الله ژوند خیر دی البته به مشاره سره وکي الله د دې مجلس په دوکه کیږي د خپل قوت ته ګوري چې د نفاق سره الله نعمتونه راکړي د خپل عمر ته ګوري چې د نفاق سره مې الله نه وځي په یو مرض په سرطان مې نه اخته کی دغه الله دغه څه دی غلط استفاده اخلي داله کې استهزاء چې چاته یو شی ښکار کوي هغه بل شي دی بل په آخرت کې استهزاء په حدیث کې راځي چې په ورځ د قیامت الله عز وجل ملک ته امر وکړي برای د منافقانو ته دروازه د جنت خلاص انو مؤمنان خپل کو فکر روج زغلی نه نوځي د دې ډول امر رواني چې دروازه ته ورنږدې شي او دروازه د اتومات ملائکه ورته بند د دسر هغه کوټ د پتنجو په دماغ کې نس چې د ایمان د دروازه په خپل خلاصي چې پر ورځي یوسف علیه السلام سره په دروازو کوټ چې په لغته ورولې چې ورته دروازه دربه خپل خلاصي دي خو هغه د اخلاص ورسره د مؤمن سره هغه اخلاص ورسره دروازه د جنت خلاصي دی چې ورځي هغه بند شي خړ سره برابر تر ولاړ شي اخوات بیا ولاړ بیا دروازه خلاصي د بیا ته پیدا شي دا ګردنه نه وځي ما نو څوک راګرځي په جله کو نه پورو کې موږ خو یې 15 شپږ نه پاره وي د سره پارځه په دغه نو کروڑو کې خو چې دې زر نه پاره الاله کوي ټکی دې سیمال میر مګر چې ورسې پر یو وای دروازه باندې نشته کېره استهزاء دغه د دې ورزغل هغه ورته بند شي ورسته ملک ورته چې ته ورته درځه ساتلار ولې غلطه سره د چش کې چې راځي دغه په آخرت کې استهزاء د په حدیث ثابته ده الته دا چم سره کیږي بیا ور پیاجم کې چې د مؤمن سره چې دا چمن کوي دغه د آخرت استهزاء خو استهزاء نه خو عذاب دی هغه جواب دغه تیم د استهزاء چې شو لره ورکی نمبر لره ورکی چې دا خو جزاء ده د استهزاء کدای سوال سیس پیاج چې پر الله باندې د استهزاء نسبت سوجي نسبت نه وای چې دا خو د جاهلانو کار دی الله یې څنګه کی دای ما هغه پرې شي دي اصل د دې د استهزاء او د رخصان چې د مؤمنانو سره کوي دا چې د هغه جزاء ده دغه بدله د استهزاء نه پرې شو رسوي به تر اعظم آیت کریمه ته اولئک الذین اشتروا الضلاله دا کسان چې الذين دي هغه کسان دي اشتروا چې دوی رانی ولدي هغه ضلالت گمراهی بالهدى په هدایت بازار کې سړی سودا کوي هغه شی تور کوي چې ستاسو ضرورت واغه ته کم اوس مشت دکاندار فرض پیسې ورکوړه اخلو اوس خپل ته مال مې رښتا ته پیسې ډېر قیمتي سو کوړه ورکه قیمتي سو خاري پیسې د لاس ورکوړه کوړه راغله نو سودا کیږي دا پاره ولر سودا وکړ چې شی واخستې دلالت یا واخستې هدایت یا ورکی د هدایت د ارزښت نه دی هدایت کوي چې سمونو پیسې سو قیمت سو او هغه دلالت هغه کې متاع او سامان ستارانی نو دلته علاقه کوي دغه ثبت خاله
دلالت اخلي په بدل کې په هدایت ورکي کته د سر نو هدایت چیرې و چواري خسرې چې پیسې ورکي په جیب کې ورلره ورکي نو د دې سره هدایت و خو نو دا اختیار چې د هدایت لارم تا ته روښانه ده د دلالت هم د تا دا نه کوي دا اکه نو ګکه دا تا ورکړه د جیب جراوک شوار کې در واس کې لاندې و الله دې مغفر کړی او چې کار ځنی واخلي یې ځنی اخلي پر هغه نو ګکه سودا دې وکړه دا رقم شو دا بدلولو ته الله د اشتران عمر لره ورکي ولې هغه عمر لره ورکي خو مشتری ګرځو عمر په بیع باندې راضي د زړه د اخلاص او د کور ته راوړي وشي د زړه د اخلاص راوړي په دغه ډیر راضي دی هغه هدایت شې چې سمن قصيدي د خوښتي مگر ورکي وای نسبت هغه ته منو دا نه دی په کار هغه شی نه په کار دی الله په دغه باندې د اختیار ته چې د هدایت پر ځای دغه غوړه کوي بدله خو دلته نه د سوي چې هدایت د څه ورڅخه چې فقط دا اختیار الله وي دې دغه نه په دلالت راځي د لکرانی ولي چې ګرځي هغه رانی ول ولا څنګه په هغه تعب باندې راځي دی هغه کسان اشتروا چرایه او دلالت گمراهي یعنی فرازي سبيخه بالهدى په هدایت پرېښه فما ربحت تجارت نو سودا چې سړی کېږي ته سوداګري وای تجارت وای علاوه فما ربحت ګټه و نه کړه تجارت هم د دې دغه سوداګري اس ګټه و نه کړه علاوه خطا و اصلي دغه شو د هدایت دغه بیره ټینګ کړی وای اقدرت به نه اخستلای وما كانوا مهتدين وما كانوا دي نو مهتدين پر هدایت نه وای دا سوداګري او دکانداري خپل زده کړ غواړي ګای په خلکو ته یو کشري بار دغه خوراکي خونو دماغ کار نه کیدی دکان ورته راو بس لاس واره ورته راو بس لاس واره تاوان کی خود د په دماغ کې علاقه پوی نه دور پټ کړي نو بار څه پته چې فصل شوونی ورشه بس دې ګټه نشي راوړای چې هدایت په دماغ کې نه علاوه د دماغ څخه دغه هدایت د تجارت طرز نه دي تجارت دغه معنا د معنوي تجارت یادو ته دې استعداد ګرځره نه چې ارڅ شلار ورته وشه مګر دې به غلطیو کې د غدارت خو اخلي دا بل نه اخلي وما كانوا او دي نو مهتدين پر هدایت معنا لار پیدا کوون چې دا دی نو وګسره استعداد نه درلودي برای خود دا غلطه سودا وکړه اصلي شی ورکی بدل شي کوم اصل شی واخستي ترجیح ځای چې منافقانو د دې علامه خلاص شوه دا یو څو علاقات بیان کړي وسه مثال وای تاسو په علوم کې یا په سکول کې یا په مدارس کې یو شی ویلي قانون چې یو ځای کې شیر دی بیا یو نمونه د مثال لپاره خامخا پیشي چې قانون شفه واضح شي مثلا د جرم لپاره قانون کې شو چې کله چې جرم وسو سزا دغه عباره د سی ورته مجرم کې چې دی بنو دغه سي اداره کوم به ثابت هي بیان شهیدان غواړي دلته عملی ورته تطبیق کړي نو یعنی منافیش کړي نو دلته الله پاک د منافقانو دوه مثال پیشي دیو هغه ډله منافقان دي چې پر خپل نفاق کلک ولاړ دي لکه ډبر بل هغه منافقان دي چې د متردد او مزبذب دي ګاګا د اسلام خاطر نو کې شو کوسي خو قبول نه کې شو کې وسی بیرته بیا ځنی دسي بس داس کیږي دارته د هغه منافق چې اکلک پر نفاق ولاړ دي اولی مثال پیشي دا غبل د بیا دوه څنګه مثال علا پیشي مثله علاوه مثال د دوی چې دي کمثل لك مثال و صفات حال الذي ذا هغه چې استوقد چې هغه بلکې نارن اور وقد دا بلولو ته د اور کې استوقد معنا طلب د بلولو کوشش کې خاصه ماشه سره یو ځای کې خاصه پیدا کړی ده فقره کې تاریخات د مثال په تور دی وسور بلی فلما هغه وخت اغضاءت چې روشانه کې دا اور ولید اغضاءت څنګه د ضمیر په کښې دی مؤنث و دا نار ته راځي دی نار مؤنث سماعي دی اغضاءت چې روشانه کې دا اور کوم ځای روشانه کې ما حوله د شاوخوا ما حول بركه مترجمه کې طالبان یو دادي ما حول مجموعه یو نمکه ما حوله د شافريال شاوخه بل سره جلاک فلما اوقات اغداد چې د اور روشان کې ما هغه شیان امام وسفک چې دا شیان نو چیرې حوله د پر شاوخه دلته ګډوا پرته د الته ساتل پروت الته د بار پرته د خواته ساده دا ما د شیانو څخه عبارت شو چې دا شیان چیرې پرته د حوله پر شاوخه د پرته دا اور ورته وزلي دا لمبای ورده واره پورته سي ذهب الله بنورهم ذهب تبوك الله الا پاک بنورهم فنور سره د دوی وترک پریجهم دی په ظلمات په تاریکی کې لا يبصرون چې اچ اعلان وي وصلت علم سوال په آیت کریمه کې کیږي اور یو وسړي بل کړی دی کډل یو کما مثال لکه مثال الذي هغه چې استوقد چې دی بلکې مفرد څنګه د نارن اور فلما ها وقت اغضاءت اور روشان کې ما اغشان حوله چې پر شاوخوا دغه د زمیر مفرد واغه سړي تراجه اشه چې د شان روشان اسو ذهب الله بنورهم دلته د هم زمیر تراجه کې نو ډاله دلته چیرې خو یو سړي اور بل کړی پسې چې ګوره چې دا اور د شاوخوا ګرد روشان کې بارانو الله د دې اور ځنی است کې بارای رونا الله چې ختم شي اور په خپل عمر شي خدا دلته جامه سوال ته مفرد دا وس ډاله وک یو سړی تل مثال لکه د هغه سړي برای نو خودی شي داغه سړي سره انډیوالان ور سره دي
مګر خدا اور چې بری مرتسم په دغه تبلیغي جماعتو کې څوک تللی کې په نور سفرو قافلو کې څوک تللی خدا ور تنظیم اول د واره یو سړی کوي هغه ورڅ خاص خاشاک سره جمع کی خاشا ورته نه کوي رناسه برای یو راځي لکه پټانان پراټور سی ولا سورتنی ولی بلبل سی ورتنی ولی کارځنی اخلي نو الا پاک هغه اول حالاتيات کې لکه هغه څوک چې اور بلکې چورنا وکي وسخنه برا معنا خلق د عادت لري خپل پیږي چې ډاله برابر سفر اور او سرخه ذهب الله بنورهم وسالا پاک هغه د دې نور رونا ده هغه ځنه ختمه کی په سوالم کې دای سپې د لیاس په جوابم چې د سوال سر وار ما پردرا شروع سپایته چې زمير د جمع راځي دا څنګه سره لګي جامه دي تکله و هغه د عادت څخه ته پوهیږي چې اور سړی واره یو لګي یو سړی چې اور بلکې ورسته پر اور باندې خلک راټولېږي جامه بارا پر اوت سرخې لاسونه ورته نیولي وترک پریږدي هم دی په ظلمات په تاریکی کې لا یبصرون چې اچ لا بارا وي دا هغه سړی مثال دی وسوته چې مثال نو تر تطبیق منافق دې سکیل لکه هغه سړی چې اور بل کړي دی انډوالان پر اټور اور په یخ لامر پر د باندې تک توره طریقه سو اچ لا نه وي وای دا مثال دواره کوم تطبیقیږي دغه منافقان چې و د یو روایت مطابق دوی چې واره رسول الله سلام مدینه ته رالی دوی واره رالی اسلام قبول کړي لکه د عام خلکو چې دغه د اوس د خزرج قبیلو قبله و دین واره کلمې ویلې ورسته چې د اسلام د اشاق احکام ته وکتل چې اوه دا خبره زکات غواړي دا خو پنځه وخت المنځ غواړي او په کال کې او پلار وجم په سړي نشي جهاد کې هم بیا دا بر منافقات بر منکر دا نفاق خو ورسته نو هغه اول چې د اسلام قبول کړي هغه لکه هغه سره وردا واره اور ولګه شر ناس ول حلال حرام پک شر شانس حلال حرام لکه اور والاته چې هغه څا معلوم سي هغه د بره معلوم سي مثال په تور یو بل زر نه خزنده معلوم سي دیتم د حلال حرام دغه سره جلاسو چې برته منافق سو منکر سو چې دا جن حق نه دی دانو لکه اور چاله پاک ور مړکی شورمړ کی وس باراري اندي چې وست من لا امن سي چې به من خو عشاق احکام یا غدرانه احکام دی وژن سورړای کنه من خو بیا دی وجه کدر خبر دلته نه بالا دی وروند کون سوس دغه رقم سوس دغه ځای باندې پارس دا یو رقم تطبیق سو ګور هغه سړی اور چی شدی هغه ول خور بل کړي د اور چیرو چې هغه ول اسلام قبول دوم تطبیق ادا دي چې دغه اور څخه چې منافق په لاس کې دي چې موږ رونا ورته کې غیر د خپل کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله طواله چې مؤمنیم دغه سره کستاره دا لګیږي در څو وخت تر مرګ چې دا مازه سا وخت له د اور مرسو وس اخواته په د تاریخ روانه ده چې یو قدم نشي اخستره کله اس په خبره تاسو وس پوهیږئ نو ګوره دا مثال تطبیق په منافق په دوه رقم سو یا خود ایمان قبول کی برچ احکام پر وغه مدل بیرته منکر دي او مګر د خپل انکار ښکارا کوي سي نيش ښکارا کوله نو واره په ځکه کې خوشو خندر لره ورکه چې شکر دې جن قبول کی مګر چې احکام پر دانه سره بر منافق د دې منکر سو واکي اوره اوس مرسو وس دې په تاریخ کې ژوند کې سمدم کار نسځني اخستلای او یاده رقم د چې هغه د خپل ایمان قدر مرګ ور سره دی د خپل چې دا وخت په ځکه کې نسته دغه لکه اور چې باندې چې سایه وخت اور ملکیږي اخواته دغه ور کار نو ورکی لکه دغه سیده چوري په پلان مرسو باره رونا کار نو لرو کاوه کدا اسم مضمون پیدا لیاس نو الله عز وجل دغه خلقو د پاره څنګه مثال دی صمون الله وای کانو دی صم د اسم جمع د اسم کانو ته وای صم کڼیان نو دی کڼیان بوکم د ابکم جمع د ابکم ګونګی ته وای بوکمن ګونګیان دی ګونګیان عميون د اعما جمع د اعمار د ته وای عميون رنجان نو څنګه وای دی کانه دی ګونګیان او دی رنجان فهم لا يرجعون برته نرا ګرځي کداش د خبرته متوجه است الله پاک کوي کوم چې اول ته سړی لیری کونی و امناره کنه اوریدای سیدی لارځنی ورکه د خوجبه یا کاتب چاته به کاکاز ما سلا ورکه د راسه راوشه هغه به در لاس ونسی بو بیزم چې سترګې له امرونی خو بل څوک ویني کینی ورناری به کې بخله به اظهار وته کې پسترګې ادي وجدي مگر الله وای دی خو کون دی د شکر نه دي چې ارمان چې واز دا غایب وي د کڼوای کوم خدای چا ناره نه او ارڅ واعظ ورته کوا ناری ورته کوا خدای نه او مگر الله وای بوکمن ګونګي ام دی بل چاته ناره نسکوي چې راس در لاس مې ونس اشی او سړی به سره کوي کون به امي سیدی ګونګي به امي خسترګي کار دي د عقل سترګي فعال خو خبره د ځان سره فکر چې یار پر دا خواله دی انسانانو ژغ دي کدای سکلې دی خواته ولاړ چې سترګي هم سورنجې کې دغه څو خبره یې سوټي شو خو نه د بل ناره او چې کاکا دې خواته راس نه خپل نه کولای چې خلکو ته لري چې خدای پر دې لارو کده راس ازواج د دې ځای پر ورسي आवाज هم نشي کولای او سترګې هم کار نه کوي چې پر خو ولر چې د یو کلی نقش او نشانه په مخه واخلي نو درې سره دغه لار حواس چې د درې څراغ د غوږو څراغ هم ګل دي
د ژبې څراغ یې هم ګل دی او د سترګو څراغ یې هم ګل دی، دا درې اصله پر بندي سول. نو دغه منافق اوس کوڼ سو، د حق خبره نه اوري، بکم ګونګی سو، دی د حق تلاش نسي کولی. الله دغه رقم شی دی په زړه کې اته مني نه، دی پسې ړوند دی، خپله هم حق و باطل نسي سره جلا کولی. نو دغه سړی چې اول ته ولاړ دی، کوڼ دی، ګونګی دی، ړوند دی، دا دلته راتلی شو، تاسو کاکا دلته راسه، دی وایي څنګه داسې خو سترګې مې کار نه کوي. نو په هم دی لا یرجعون، دی رجوع نه کوي، جن چې ولاکه راولي د پیغمبر علیه السلام تمه یې ځینې ورکړه چې خوا په بدومه چې زه دا دغونه دعوت کوم او پر د باندې اثر راولاکه کړي. الله وایي په هم لا یرجعون، ته خپله وظیفه سرته رسوه، د ده ایمان د ده څخه تمه ته وکړه. نو کېدای شي په دا مثال هم پوهېدلي یاست او د دغه مثال مطابق الله حکم پر وکړي چې د منافق مثال دغسې ګواکې درې اپاته پر سیده دي. درې اپاته دغه درې باید تاسې په خپل ذهن سره وسنجوئ چې پر یو چا باندې سیده یې، هغه بیا هغه سم ځای ته ادرس نسي وړلی، خپله تلای شي نسي تلای، نه خپله د بیان دی چې چا ته هلته مې بوځه، نه خپله سترګې لري چا ځای ور معلوم شي، نه د بل ناره اوري چې هلکه دلته راسه، کوڼ دی، بس دغه رقم مال باره لکه یو ډبره چې پرته وي. نو الله په پای کې څنګه په هم لا یرجعون دی نه راګرځي. پس یې نو بیا هغه دوه مثال وایي، د هغه دوه قسم منافقانو، هغه و چې یو لږ نه کوي، مذبذبه دي، ګای اسلام ته شوق وشي، ګای بېرته ځینې پر شا سي، داسې مابین ډېر وایسته کېږي. دا خو هغه دی چې پر کفر ټینګ پسې ودرېدي، اګر چې افلا یې په نصیب سو نو، مګر پر خپل کفر ټینګ ولاړ دی، د اسلام دین ته بیا شوق نه کېږي. نو واخر دعوانا الحمدلله.